یارانو سلامونه. نن درس لرو په دال باندې. دا مثلا ته وایې دا لیلا ده، سر کې دا راځي او که له دا نه دار جوړوو بیا څنګه کېږي؟ دال الف او ری راځي، څه ترې جوړ شو؟ دار ترې جوړ شو. که له دار نه دارو جوړوو دال الف ری راځي او واو په پای کې ورسره اضافه کېږي، دا رو. او که له دارو نه داروګر جوړوو بیا به څنګه کېږي؟ بیا هم دال الف ری واو ګاپ ری، څه شی ترې جوړ شو؟ داروګر ترې جوړ شو. ګوره دال الف څه شی و؟ دا و. که له دا سره مرې یو ځای کړه څه ترې جوړ شو؟ دار. او که له دار سره واو یو ځای کړو څه ترې جوړ شو؟ دارو، چې درملو ته وایي. او دارو سره چې ګاف پرې یو ځای کړو څه ترې جوړ شو؟ داروګر. وایي الله دې زموږ داروګر شي، امین. اوس به راشو یو درس ته، خو یوه یادونه کوم چې که تاسو دا لیکل کتابچه کې نه کوئ باور وکړئ چې بیا مو لیکل نه زده کېږي، یعنې یوازې په غوږ نیولو څه نه جوړېږي. رابسو یو درس به وایو، درس هم په دال دی. دال خو پیژنئ چې مزهدار خواړه دي. دال الف لام څه شی شو؟ دال. دال ګټور خواړه دي. دال زما ډېر خوښیږي. دال په پاکستان کې کرل کیږي. دال ډېر ډولونه لري. دال الف لام دال. دال ګټور کې ګاپ دی، ټې د واو د ری د ګټور. خواړه دي. خواړه څنګه دي؟ خې واو الف ری هې خواړه. دال زما یا زما کې زې میم الف زما ډېر. دال یې ری ډېر. خې واو کین یې یې خوښیږي. دال په پاکستان کې کرل کیږي، نورو هیوادونو کې هم کرل کیږي. پاکستان څنګه لیکل کیږي؟ پ الف کاپ سین ت الف نون پاکستان. کرل څنګه دي؟ کاپ ر لام کرل کیږي کې کاپ یې ګې یې. دال ډېر ډولونه لري. ډولونه کې څه شی دي؟ دال واو لام واو نون هې ډولونه. دال ګټور خواړه دي. دال زما ډېر خوښیږي. دال په پاکستان کې کرل کیږي. دال ډېر ډولونه لري. دال ګټور خواړه دي. دال زما ډېر خوښیږي. دال په پاکستان کې کرل کیږي. دال ډېر ډولونه لري. دا به څو ځلې له ځان سره لیکئ، یا خو دلته به ګورئ بیا به یې لیکئ او وروسته به یې له یاده لیکئ. توري لیکو، تاسو به یې سره یو ځای کوئ. څه شی لیکو؟ دال ری الف واو غین. دا ټول توري سره نږدې کیږي، ګډ نه لیکل کیږي. څه ترې جوړیږي؟
درواغ ترې جوړیږي. یو بل داسې توری ده دال ری واو الف ز ه، دا هم ټول سره نږدې کیږي او څه ترې جوړیږي؟ دروازه. بل دی دال ری سین، دا درې توري هم نږدې سره لیکل کیږي. څه شی ترې جوړیږي؟ درس. دال ری واو نون، دا ټول توري هم سره نږدې کیږي او څه ترې جوړیږي؟ درون. نو دا به تاسو له ځان سره لیکئ او دې لپاره چې نو اړتیا هم نشته چې زه تاسو ته ووایم چې دا څنګه لیکل کیږي، ځکه دا ټول توري سره نږدې کیږي. ګورئ درواغ ده، دا شی کیږي درواغ. دروازه ده، دا شی. درس دی، دا شی. درون دی، دا شی. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوښه او له نورو ملګرو سره شریکه کړئ او پښتو لرنینګ یوټیوب چینل هم خپله زنګوله یا سبسکرایب او له نورو ملګرو سره شریک کړئ.